السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ملګرو خطر دی وکړو چې ټول به روجوړې سره خلک جمع کې بوسي. ملګرو زموږ نننۍ ویډیو د رسپي زده کړې د لیاوټس په اړه ده. دغه لیاوټس نو راځو مخکې له دې څخه چې ویډیو داسې شروع کوو. لومړی ګورو دا لینیر ایچ ده، دلته په سر کې لیکلي دي دغه ده. نو راځو لومړی دا لنډه تشریح کوو. دا لینیر چې ده په دې کې تاسو شیان هم اچوای سئ، یا مثال بټن در واخله، دغه ټکسټ ایډیټ ټکسټ بټن، مثال ایمیج، او په صورتیار سره ټاب لیاوټ، بیرته بله لینیر، بل دغه سکرول ویو، هر چی چې تاسو څنګه کوای سئ دلته یې پکې اچوای سئ. مثال د یو پکې اچوم بټن دا ده، دا یې هم بل بټن، دا یې هم بل. اوس مثال ما دا فی الحال یوازې پکې واچولو. نو بیا راځو اوس دلته لینیر ته، دلته لیکلي دي انجکټ، دا په سر کې بیا له ونوړل شي دي کنورټ، دغه بیا لیکلي بیا له وروسته دغه دا ټول شیان چې دي ملګرو، لومړی ګورئ په دغه ځای کې کوډ اچول کېږي په دغه انجکټ کې، همداسې نور شیان، او دغه هلته دا تبدیلېږي. اوس مثال دغه لینیر دلته لیکلي دي لینیر لیاوټ، دا چې ده لینیر لیاوټ، دا د دې خپله اصلا آی ډي ده، خپل آی ډي د تبدیل آی ډي ده. نو دا اصلا لینیر ده، خو چې کله زه مثال دا له کوم بل چیز سره وصلوم یا کوم نو هغه به په دغو ځای کې مثال لیبریر ورسره وصلوم، دلته لیبریر نوم چې ده هغه دلته راخلمه. نو هغه څنګه ده په لیبریر کې چې هر څه وي هغه په دغه لینیر کې راځي. دا د دې لپاره استعمالېږي. او دغه مثال افقي عمودي هغه دي طرفونه دي. مثال دا داسې ده کوم چیرې مثال ته غواړې چې پوره واوسي نو دغه انتخاب کوه، که چیرې ته غواړې چې مثال خپله اندازه نو دغه، او که چیرې ته خپله غواړې اندازه ورته وټاکې نو دغه. دا یې د سلیکټ او دویم د کنسل هغه ده. مثال زه راځم ورته لیکم چې 150 نومېږي دومره کیسول، بیا بېرته په دغه ایمیج پرینټ کومه دغه شو. او دغه هم همدا رقم ده، که مثال ته غواړې چې داسې یې کړې میسټر فرین نو داسې راځي، او که چیرې غواړې داسې کړې نو دا د بېرته خپل حال. دا یې فیډینګ دی. فیډینګ مثال د نه نږدې فاصله ده. اوس دی د بټنونو نه څنګه لري فاصله لري. چې کله زه ورته وایم چې مثال 15 یې کوي نو راکمه شوله، نو دغه مثال ټاپ پورته طرف ته، دا یې ښکته طرف ته، دا یې هم چپ او دا یې هم ښی طرف ته دغې اندازې. او دغه هم چې د شا له خوا نه اندازه ده، چې شاوخوا ته د بیخي اندازه شته نو زه ورته وایم چې شپږ دې اندازه ونیولې، شپږ اندازه شوه. او دغه بیا د دې لپاره استعمالېږي چې اوس ورته وګورئ دغه چې دي دا رقم دي، دا بټنونه شیان په یو رقم سکرول په رقم سکرول په ترتیب سره دي. او که چیرې زه دلته ورته راسمه نو دلته بیا څنګه راځي، اوس وینئ هورزنټل دی، او که چیرې ورته دغه ورټیکل انتخاب کړمه هغه بیا د لیست په رقم سره راځي. وینئ ملګرو دغسې. او که چیرې دې بېرته هغه کړم نو دغسې بېرته. او دا د دې لپاره استعمالېږي ملګرو چې مثال هغه څنګه کوي داسې کوي نه، هیټ کوي نه، یوازې څنګه کوي داسې په خپله اندازه سره به یې څنګه کوي غټوي یې. مثال زه دغه داسې کړمه دغسې، دا یوازې په خپله اندازه سره د ټوله صفحه نه نیسي، یوازې بل شی هم پکې اضافه کوی شي. مثال زه راځم دغلته، تاسو ورته وګورئ دا د وینې بل شی هم دلته صفحې څخه یې خواته هم څنګه کېږي اضافه کېږي. دا د دې لپاره کارول کېږي چې مثال په صفحه کې بل شی هم څنګه کولی شي ورسره اضافه کولی شي. او دغه مثال مابین داسې مثال دوی ورته وایي دا شیان دي په لینیر کې وي، لیفټ طرف ته دي راشي، رایټ ته، مثال مابین ته، پورته ته، ښکته ته، او چې مثال چې شته مابین دغه ته مابین هغه ته خودي مابین، دا دواړه چې انتخاب کړي خودي مابین ته راځي، مابین او ښکته ته. نو دا د هغو لپاره مثال زه ورته وایم لیفټ، نو چپ طرف ته شو، بیا ورته وایم رایټ، نو تاسو ورته وګورئ شیان ښي طرف ته کې لاړو، بیا مثال ورته وایم ماینس مابین ته کې راغلو، بیا ورته وایم ټاپ دغه پورته کې ځي، بیا هم بټن ویني، بیا هم داسې. او که چیرې دواړه ورته انتخاب کړي نو دغه ده. نو دا د هغه لپاره استعمالېږي ملګرو. او دغه بیا مثال چې اوس زه دغه هغې کومه، دا خو دې دا لینیر دغه خالص دغه بکګراونډ ته څنګه کوي مابین ته یې راولي. اوس مثال د دغه لپاره کارول کېږي لیفټ، مثال بیا ورته وایم چې رایټ طرف ته، دا پوره لینیر یو بل طرف ته ولي، په لینیر کې شیان نه بلکې لینیر یو بل طرف ته ولي.
ته مابین ته راوله نو تاسو وګورئ ښکته ته یې هم راولي خو دلته خو هغه نشته پکې د سایز پوره نو دا ما فلحال یوازې همدومره ورته څنګه کړله انتخاب کړله دغه نه وروسته ملګرو بیا بکګراونډ کې مثال عکس هر څه چې ته غواړې هغه دلته څنګه عکس پکې کولی شي او دغه هم رنګ دی د بکګراونډ چې مثال هر رنګ ته غواړې ورته انتخاب کړې او دا هم څرخونکی دی مثال زه ورته وایم چې د ویډیو څه ورکړل شي نو داسې څنګه کېږي څرخول کېږي نو دا بېرته چې کوم او دا هم مثال الفا د شفافیت مثال زه ورته وایم چې د شفافیت یې څو وي 0.5 ببینې هغه هغې د خام ښودلو رنګ بېرته خپل اصلي حالات ته کوم 1 0 دا دغه ده او دغه هم مثال یو بل طرف ته بیول دي اوس مثال ورته وایم چې پنځوس دې څنګه کوي د هغه طرف ته لاړ شي نو لاړو ښي طرف ته او چیرې غواړې چې چپ طرف ته دغو څنګ وي بل سره لاړ شي نو ته به دغه منفي ورسره ونیسي -50 وینې داسې لاړو نو که یو بل طرف ته ولې منفي به ورڅنګه کوې ورسره ولې نیسي که دغسې وږي ښي طرف ته ځي او که چیرې مثال چپ طرف ته ولې منفي به ورسره نیسي همدا رقم داسې هم مثال داسې چې ښکته راځي که چیرې منفي ورسره ونیسي نو بیا څنګه کېږي پورته ځي او دا هم دغه دی مثال چې ده سکلیکس ده مثال یې مخکې د منځه لاړو که چیرې دغه ورته انتخاب کړې چې ورته انتخاب کړې 0 ورته انتخاب کړې اوس مثال ورته انتخابومه چې 8 دغه یوه شپه ملګرو 0.7 نو دا څنګه کوي یو بل طرف ته سره راولي دا دومره مهم کار نه لري په هغه کې که رښتیا خبره شي سره څنګه ته کوي او راپورته کوي مثال درته ورته وایم چې 5 دي بیا دې شي تاسو ورته وګورئ داسې سره کش کوي راکش کوي دا دومره مهم نه ده ملګرو دا که خپل حال پرېږدئ ډېر ښه کار به وشي په دې کې هېڅ ګوتې مه وږئ ځکه چې که یارې ګوتې کې ووږل نو امکان لري بیا د شکه هېر شي او د هغه د کریال هغه هم یو مخکې د شکه هېر شي او دغه آی ډي ده چې هر آی ډي تاسو غواړئ ورته بیا ټاکئ نو دا د آی ډي ورته وټاکل شوه ملګرو په دغو دوو کې هېڅ ګوتې مه وږئ او دغه نه وروسته په دغې کې ځکه دا بیا له سړي نه هېرېږي او په دغه تاوون کې هم ګوتې مه وږئ زیاتې او دغه نه وروسته مثال دغلته پام کوئ چې دغه یې بدل نه کړئ ځکه چې امکان لري بیا تاسو څنګه چې غلط شي او دلته مثال کوډ موډ چې غواړئ ور اضافه کوئ که چېرې تاسو سم ورسره بلد یې نو بیا خو کوم هغه نه ده خو یوازې مې تاسو ته در تعریف کړل او دا هم لینیر ویو ده لینیر ویو دغه ده هېڅ فرق هم نشته پکې هغه یوازې هغه رقم راتله او دا هم دا رقم نو دغه ده دا همداسې کېږي او دا هم بیرته هغه رقم کېږي دغسې نو دا هم لینیر ویو شوله دغه نه وروسته سکرول اچ داسې د مثال شیان پکې سکرول کولی شي مثال دا لیکنه ورته اضافه کړمه لیکنې ته مثال شیان ور واچوم چې تېروی شي اوس مثال ما دومره شیان ور واچول دغه ده دا رقم سکرول کولی شي سکرول اچ کولی شي دغسې او دغه بیا سکرول ویو ده په دې کې هم نور هېڅ شیان هم نشته ټول شیان چې دي دغلته د لینیر اچ په رقم دي څنګه چې هلته درته ښود همدا رقم دلته هم دي فرق یوازې دومره پکې چې هغه سکرول کېږي نه او دا سکرول کېږي مثال دلته شیان پکې دلته هم یو څه پکې اچوم دغه ده یو څه به سایز ور غټ کړم دا تاسو ته وګورئ ملګرو دا بیا څنګه کېږي داسې سکرول کېږي دغه راځم دا بېرته لرې کوم څو نور شیان هم درته پکې ښیم دغه نه وروسته سکرول ویو سکرول اچ او لینیر اچ لینیر ویو دا خو ټولو پېژندلو دغه نه وروسته لیکلي دي راډیو ګروپ نو دا د ملګرو تاسو وګورئ دا راډیو ګروپ د دې لپاره استعمالېږي چې دلته یې لیکلي دي ګورئ راډیو بټن دا د راډیو بټن لپاره مثال د بټنونو راخلم 1 2 3 یارې کالیه رانومه ملګرو تاسو وګورئ دغه سکرول داسې کېږي او دلته د لینیر شیان کې بټنونه هم راغلو او دلته ګورئ دا راډیو بټن یو انتخاب شي بل هم داسې پسې انتخابېږي تاسو وګورئ دا په یو ځای کې لیک وکړم دا بل هم چې انتخاب شي دا بل هم انتخاب شو دا د انتخاب د ټول نو موږ څنګه کولی شو چې مثال یو انتخاب کړو بل څنګه شي د بل انتخاب لرې شي نو دا ګروپ چې دلته ولو لپاره انتخابېږي اوس مثال زه راغلم دا هم دلته کېښودو دغه هم او دغه هم نو له هغه نه وروسته ښه شوه ویل داسې کومه او ښه ده ورټیکل صحیح ده ورټیکل ښکته راځي
اگه تاسو خپله خوښه ده که چېرې اورېدنټل کوئ نو اورېدنټل هم کېږي. نو زه راځم یې ریبیرا نومه. نو اوس چې دا یو بټن انتخابوي هغه بل به څنګه کېږي کنسل کېږي. نو راځم اوس ګورو راډیو بټن. دا د ملګرو تاسو ګورئ یو انتخاب شو بل تر څنګه شو لرې شو، بل انتخاب شو بل تر لرې شو. نو که چېرې ته غواړې دا مثال همداسې پسې ووسي لکه دغه لکه دا څنګه دلته پلینیر ښکارېږي نو دا اورېدنټل څنګه کوي دا ورته انتخاب کړئ. نو دا به څنګه شي سم به شي. په دې کې هم راډیو ګروپ کې هم نور هېڅ هم نشته، یوازې څنګه ده همدغه تغییر پکې ده. یوازې د بټن راډیو لپاره څنګه کېږي کارول کېږي. دا د ملګرو دغه ده، نور هېڅ هم څنګه ده نشته پکې. تاسو ورته وګورئ نور ټول لینیر یو رقم دي ملګرو، هماغه ایډیان هماغه دغه دي، یوازې چې شي دی پکې په لینیر ایچ کې شیان اچول کېږي خو سکرول کېږي نه هم دا راډیو په رقم هغه کوي. او دلته سکرول هغه چې دا څنګه کېږي په دې کې لینیر هم اچول کېږي لینیر ایچ او سکرول کېږي هم. او له هغه نه وروسته مثال دلته راډیو بټن، راډیو د په دې کې مثال دا یوازې تاسو د هغه لپاره استعمالولی شئ، دغه راډیو بټن لپاره تاسو څنګه کولی شئ دغه استعمالولی شئ، یوازې دغه لپاره استعمالولی شئ. نو خدای تعالی دې وکړي ملګرو چې ویډیو مو خوښ شوي. تر نورو ویډیوګانو پورې د خدای په امان ویډیو لایک کړئ او چینل ضرور سره سبسکرایب کړئ.